د ختیځ زون د سرحدي لواء قومندان محمد ایوب حسن خیل د سمنوال رتبې څخه مل پاسوال رتبې ته ترفیع وکړه. په هغه مراسمو کې چې نن په جلال آباد ښار کې جوړ شوي وو چې په ګڼ شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی وو. د ننګرهار والي حسن خیل په وطنمین شخص وباله چې د سرحدي پولو څخه هر وخت په میړانه ساتنه کړې ده او د نوموړي د مل پاسوال رتبې ته ترفیع کول یې ښه ګام وباله. زموږ یوه سرحدي ولسوالۍ هم دلته غیر فعال نه دی. زموږ ټولو ولسوالیو کې دولتي حاکمیت الحمدلله شته او دا د دوی برکت دی. د مشرانو جرګې رئیس چې هم په یادو مراسمو کې ګډون کړی وو نوموړي د امنیتي ځواکونو قربانۍ نه هېرېدونکې وبللې او د امنیتي مسؤلینو هڅې د امنیت په برخه کې وستایلې. نوموړي د امنیتي ځواکونو سره د خلکو په همکاریو ټینګار کوي. موږ به خواهش د ټولو ولسونو نه دی لکه څنګه چې دغه زمریانو د خپلو سرحدونو نه د خپلې خاورې نه دفاع په خاطر خپل ژوند او ککرۍ په لاس کې نیولي، د خپل ملي اردو پولیسو چې زموږ خفیه او کشفي کارونه کوي د دوی سره اوږه په اوږه ودرېږئ، د دشمن بد او شوم اعمالو خنثی کولو او افشا کولو کې ورسره مرسته وکړي تر څو موږ یو پیاوړی او پرمختللی افغانستان ولرو. د ختیځ زون د سرحدي لواء قومندان مل پاسوال محمد ایوب حسن خیل وایي د هیواد دښمنانو ته به اجازه ورنه کړي چې د خلکو ژوند وګواخي. نوموړی وایي د ژوند تر اخري سلګۍ پورې به د خپلې خاورې څخه دفاع کوي. زه به د خپلو سربازانو، ساتلمنانو، افسرانو سره یو ځای د نورو امنیتي ځواکونو سره په ښه همغږۍ باندې د افغانستان د نظام د دښمنانو په مقابل کې جنګېږم، قرباني به ورکوم. هیڅ چاته به اجازه ورنه کړم چې زموږ یو لږ خاوره هم تر پښو لاندې. په ختیځ کې د سرحدي لواء قومندان په داسې حال کې مل پاسوال رتبې ته ترفیع کوي چې لا هم وخت نیم د ختیځ زون د سرحدي ولسوالیو څخه د جګړو راپورونه ورکول کیږي.